بسم الله الرحمن الرحیم. دی ویډیو کې به ان شاء الله مایکروسافت ایکسل اوپننګ میتھډز وایو چې مایکروسافت ایکسل دا په څو طریقو سره اوپن کیږي. ډېری زیاتې طریقې دي، ډېری سپیشل طریقې دي. دغه طریقې د هغو کسانو لپاره دي چې کوم چیلنجي کسان دي، چې کوم نورو ته چیلنجونه ورکوي، هغو کسانو لپاره دا ویډیوګانې دي. او کوم کسان چې هغه اوپننګ طریقې زده کول نه غواړي، هغه د ویډیو سکیپ کړي. چې کوم زده کول غواړي دا ویډیو وګورئ، ون بای ون میتھډز شمارئ. زه به تاسو ته کوم تاسو میتھډز شمارئ. نمبر 1 موږ سره دا ده چې کله موږ سرچ مینیو اوپن کوو، دې کې ورته ایکسل ولیکو، ایکسل انټر، موږ د اتوماتیکلی ایکسل اوپن کیږي. همدغه شان دویمه طریقه موږ سره دا ده چې موږ همدغه مینیو ته راشو، په دې کې آل پروګرامز او مایکروسافت افیس دین مایکروسافت ایکسل 2010 موږ ته به اوپن شي. دا به دویمه طریقه. تاسو طریقې شمارئ، زه به زر تر زر ته کوم. بله طریقه دا ده چې تاسو به همدغه ځای ته راشئ، مایکروسافت افیس رائټ کلیک پراپرټي او دې کې شارټ کټ ورته ولیکئ. فار ایگزامپل زه یو کی پریس کوم، لایک جی، ما جی پریس کړ، کنټرول الټ سره خپل راغی. که تاسو چې یو کی ورته ورکوم، F1 څخه حواله تر F12 پورې تاسو یو کی ورته ورکولی شئ، خو تاسو کی مو ورکوئ چې هغه د بل شارټ کټ دپاره اسان وي، د بل کمانډ دپاره هغه شارټ کټ اسان وي. لایک فار ایگزامپل ما F5 ورته ورکړو، F5 خو ریفریش دپاره اسان دی که نه، نو تاسو داسې کی ورته مه ورکوئ. او فار ایگزامپل جی ورته ورکړه، کنټرول الټ سره خپل راځي، دا مې اوکې ورته واخیست، دا مې کنټینیو ورته واخیستو. زه چې کله هم کنټرول الټ جی پریس کوم، ماته به اتوماتیکلی ایکسل اوپن کیږي. همدغه شان بله طریقه بیا همدغه ځای کې ده، آل پروګرام ته رالم، مایکروسافت افیس ته رالم، رایټ کلیک کوم، دې کې څه ورته وایم، پین ټو سټارټ مینیو، دا مې ورته واخیستو. اوس چې کله هم زه راځم، دا ماته دې ځای کې پین وي، ټولو نه اول به ماته راغلی وي مایکروسافت ایکسل 2010 اوپن شو. بله طریقه ما سره هم دا ده، زه وتم چې دا ماته ټاسک بار کې پین کا، رایټ کلیک ور باندې کوم، پین ټو ټاسک بار، یس دیس ون. کله چې هم تاسو باندې کلیک کوئ، تاسو اتوماتیکلی ټاسک بار کې دا اوپن کیږي. زه ورته بل هم ماته اوپن کا، تاسو به شیفټ ونیسئ، په همدغه باندې به کلیک کړئ، شیفټ همدغه باندې کلیک کړئ، شیفټ همدغه باندې کلیک کړئ، تاسو ته به اتوماتیکلی نیو وینډوګانې اوپن کیږي او تاسو ته به ایکسل نیو فایلونه راځي. همدغه شان بله طریقه موږ سره دا ده چې موږ رن ته راشو، وینډوز بټن آر رن دې ته زه رالم، دې کې زه ایکسل ورته لیکم، ماته به اتوماتیکلی ایکسل اوپن شي. بله طریقه موږ سره دا ده چې زه د ټاسک بار باندې رایټ کلیک کوم، ټول بارز ته راځم، دې ځای کې زه ایډرس باندې کلیک کوم، دې ځای کې به زه نیم ورته لیکم EXCEL انټر، ماته به اتوماتیکلی ایکسل پروګرام اوپن شي. خو دې ځای کې ماته دغه پاتې هم راته راکړه چې دا په دغه ځای کې پروت دی او د ایډرس دا دی، نه مې دی په کار. رایټ کلیک ور باندې کوم، ټول بار ایډرس نه چې کیسته کوم، دا ختم شو. بله طریقه هم دغه ځای کې ده، سټارټ ټاسک مینیجر ته راځم، اپلیکیشن ته راځم، نیو ټاسک ورته علم، دې ځای کې ایکسل ورته لیکم، ماته به اتوماتیکلی ایکسل اوپن شي. بله طریقه موږ سره دا ده چې زه راځم رن ته CMD ورته لیکم، انټر، سټارټ ورته لیکم، هر ایگزیکیوټیبل نیم نه مخکې به تاسو ته سټارټ لیکئ، سټارټ ایکسل، ماته به اتوماتیکلی ایکسل اوپن شي. بله طریقه موږ سره دا ده چې زه دلته رایټ کلیک کوم، نیو ته راځم او په دې کې شارټ کټ ورته علم، چې څرنګه ما شارټ کټ واخیستو، دې ځای کې زه هغه پاتې لیکم، سی کې پروت دی، یس کوم ځای کې پروت دی، کالن بیک سلیش پروګرام فایلز کې دی، بیا بیک سلیش مایکروسافت افیس کې دی، بیک سلیش افیس 14 او دې ځای کې موږ سره دی ایکسل EXCEL، دا یو دی، انټر، دې ځای کې نیم ورته ولیکه، مای فایل، یس فینش. کله چې هم تاسو دې باندې ډبل کلیک کوئ، تاسو ته اتوماتیکلی اوپن کیږي. بیس رایټ کلیک کوم، نیو ته رالم، زه وتم چې ما دلته مایکروسافت ایکسل والا فایل راوله، خو دا تاسو ته یاره سیف شوی فایل راغی، دې کې تاسو ته نوي فایلونه نه درکوي. ډبل کلیک ور باندې کوم، نوی فایل ماته راغی. زه ورته یم چې کله زه ایکسل اوپن کوم، زما په نوم دې اوپن کیږي، زه دې ته نیم چینج کوم، F2 فار ایگزامپل ZUH انټر، کنټرول X راشي دې فایل ته، دې کې پیسټ کړئ. خو یا ساتئ تاسو به یوزر فایل ته راځئ، دې کې تاسو پیسټ کوئ. اوس زه راځم رن ته، دې ځای کې ورته لیکم چې ZUH، ماته به اتوماتیکلی په همدغه نیم باندې اوپن کیږي. همدغه شان بله طریقه ما سره دا ده چې زه دلته راځم، زه چې ماته نوټ پیډ راوله، دې کې لیکم چې سټارټ ایکسل، کنټرول S سیف، ډیسکټاپ کې سیف کا، څه نوم باندې فار ایگزامپل احمد ډاټ BAT، دا ضروری دی، ډاټ BAT به تاسو اخر کې ورته لیکئ، انټر، کلوز، ډبل کلیک، تاسو ته اتوماتیکلی ایکسل اوپن کیږي. بله طریقه موږ سره دا ده، فار ایگزامپل زه کمپیوټر اوپن کوم، دغه بل ځای کې ورته لیکم ایکسل، ماته به اتوماتیکلی ایکسل اوپن شي. بله طریقه یا فار ایگزامپل زه دې ځای ته راځم، دې ځای کې ورته لیکم، دلته هم ورته لیکلی شي. بله طریقه ما سره دا ده، وینورډ ته رالم، څه شو ډیولپر ټیب، دې ځای کې ما بټن ورته راوستله، چې دا طریقه تاسو په وینورډ کې هم زده کړې ده، هر پروګرام دپاره دا طریقه ده.
yes excel د اتوماتیکلی ایکسل پروګرام اوپن شي چې دا طریقه موږ مخکې زده کړې وه ځکه ما ورته سپیډ زیات کړ. ها دغه وي موږ سره د مایکروسافټ ایکسل اوپننګ میتھډز خو طریقې دومره مهمې نه دي. طریقې هغه چا دپاره مهم دي چې هغه چیلنجبل پرسنس وي. صحیح شو تاسو هغه طریقې هم زده کوئ کیدای شي چا سره ستاسو چیلنج راشي خو مهم کار کول دي چې مایکروسافټ ایکسل کې موږ کار وکړو. مایکروسافټ ایکسل کې کمانډز زده کړو، فنکشن فارمولا زده کړو، وی بی ای کوډینګ پکې زده کړو او همدغه شان ډېر زیات کار موږ په دې کې وکړو. هیله کوم چې دغه ویډیو ستاسو خوښه شوې وي. که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي د لایک بټن ضرور پرېس کړئ، د ملګرو سره هم شیر کړئ.